الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. زمرونو او خویندو، نن درته د مصیبت نه د خلاصې دپاره یو داسې قرآني وظیفه در کومه چې دا وظیفه کله هم تاسو وکې نو الله جل شانه به ستاسو تمام مصائب ختم کی. که په څه ناګهاني آفت او په مصیبت کې مبتلا نو الله جل شانه به هغه آفت او هغه مصیبت هم ختم کی. زما عزتمندو، دا کومه دعا چې درته وښیمه د دې دعا ډېر لوی کمالات دي. خلک د داسې ناممکنه مصیبتونه، یعنی داسې مصیبتونه چې د هغې نه خلاصېدل ډېر زیات مشکل وو، لیکن د دې وظیفې په برکت سره الله تعالی هغوی ته نجات ورکړی دی او هغوی رب العالمین د هغه لوی غم او مصیبت نه خلاص کړي دي. که تاسو ته هم کور کې څه غم او څه مصیبت رافیق شولو نو بیا دا وظیفه وکړه او د الله جل شانه امداد وګوره. الله جل شانه به تاسو سره داسې ځین امداد کړي چې خپله ورته حیران پاتې شئ. د مصیبت په وخت کې دا وظیفه کول ډېر لوی تاثیر او ډېره لویه پیدا ورکوي بنده ته. او دا هغه وظیفه نه کومه وظیفه چې حضرت سیدنا یونس علیه السلام د کب په خېټه کې کړې وه. یونس علیه السلام چې کله د ظاهري حکم نه علاوه هغه لاړو او کشتۍ کې سواره، دوی چې کله هلته سواره شول په کشتۍ کې، بیا کشتۍ نه دی لاندې وغورځېد دریاب ته، کب ورته خوله وازه کړې وه، ډارېکه یونس علیه السلام خېټې ته تیر یې کړو او ډارېکه خېټې ته ورسو. اوس په دې دومره سخت منظر کې چې اول د سمندر نه روتل خو څه معمولي خبره نه ده، بیا د کب د خېټې نه دوباره روتل او دنیا ته راتلل دا څه معمولي خبره نه وه. الله فرمایي که یونس علیه السلام ما ته دغلته په دغې تیارو کې اواز نه وی کړی نو یونس علیه السلام به دغه تیارو کې پروت و. لیکن کله چې الله جل جلاله ته اواز وکړلو چې لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین، نو الله جل شانه د هغې سختو تیارو، د هغې سختو مصایبو تکالیفو نه یونس علیه السلام ته نجات ورکړلو. نو دغه وظیفه ده د لا اله الا انت سبحانك انی کنت من الظالمین وظیفه ده. د مصیبت نه د خلاصې دپاره رب العالمین په دې وظیفې کې یو ډېر لوی کمال ایښودی دی. که کوم یو انسان دا وظیفه د مصیبت، د تکلیف او د سختۍ په وخت کې وکړي نو الله جل جلاله به د هغه انسان تمام مصائب او تمام تکالیف رب العالمین ختم کی. دو باندې به خوشحالي رب العالمین راولي، مصیبتونو نه به رب العالمین خلاص کی. معنی څومره زبردست معنی ده، لا اله الا انت، ای الله ستانه سیوا بل څوک د عبادت لایق نشته مګر د عبادت لایق هم ته. انی کنت من الظالمین، ای الله ما خو ګورستان باندې ډېر زیات ظلم کړی دی. ما ته چې دا کم تکلیف او دا کم مصیبت ورسېدو، الله دا ما په خپل ځان باندې د ګناهونو په وجه باندې ظلم کړی دی، ستا نافرماني مې کړې ده. الله اوس مې تا ته رجوع وکړله، ته مې د دې مصیبت نه خلاص کړې. د مصیبتونو راوستونکي ذات، بوتلونکي ذات هغه الله جل جلاله دی. کم ذات چې تا باندې مصیبتونه راوستل نو هغه ذات ستا نه مصیبتونه لرې کولی هم شي. موږ خو زر نورو ته آواز وکړو چې یا پیره بابا ما ښه کې، ای پلنکیه ما ښه کې، نه آواز به صرف الله ته کوو. یونس علیه السلام الله ته آواز کړی دی، ایوب علیه السلام الله تعالی ته آواز کړی دی، ټول صحابه الله ته آواز کړی دی، اوس پورې تمام بزرګانو الله ته آواز کړی دی. او ته چې کم قبر ته ورځې او هغه ته وایي چې ما ښه که، نو هغه قبر صاحب هم تر اوسه پورې الله ته آواز کولی وي الله ما ته شفا راکړي. چې څوک په خپله بل ته محتاج نو تا ته به نقصان او پیده څه درکړي. نو چې کوم ذات د باندې تکالیف راوستي نو هغه ذات د دې خبرې قدرت هم لري چې دا تکالیف او دغه مصائب او مصیبتونه د رب العالمین ختم کړي.
نو چې کله هم په موږ او تاسو باندې سخت راشي نو موږ او تاسو به دا وظیفه کوو لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. هغه مصیبتونه به رب العالمین زموږ ډایرکټ به ختموي. د دې وظیفې کولو طریقه درته ښیم چې دا وظیفه به موږ څومره کوو او په څنګه طریقې سره به موږ دا وظیفه کوو. د دې تعداد به څومره وي، په څومره تعداد کې به موږ دا وظیفه کوو. یاد ساتئ دا د قرآن مجید یو آیات دی. که یو انسان دا وظیفه راونیسي او د مصیبت نه خلاص شي نو بیا دوی داسې کار کوي چې دا وظیفه پرېږدي. نو که پرېږدي څه ګناه خو نشته. البته که د هغې نه پس هم تاسو دا وظیفه کوئ نو الله جل جلاله به د راروان آینده وخت کې د تمام مصائب او تمام تکالیفو نه به تاسو رب العالمین ساتي. نو دا وظیفه به په ناسته ملاسته ولاړه، یعنی چې په هر حالت کې د ستا په خولې باندې دا وظیفه شروع وي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. دا به تر هغه وخته پورې کې چې تر څو پورې د ستا تکلیف او مصیبت ختم شوی نه. کله تکلیف او مصیبت ختم شي نو بیا خیر کو دا وظیفه نه کوي. د دې تعداد معلوم نه دی، بې شمېره به یې کوي. یعنی چې ستا خولې باندې هر وخت شروع وي لا اله الا انت سبحانك انی كنت من الظالمین. انشاء الله ان قریب به ته وګورې د الله جل شانه امداد. د الله جل شانه امداد به تا په یو شکل کې راشي او د هغه مصیبت او د هغې تکلیف نه به دې الله جل جلاله خلاص کړي. یو ډېره زبردسته او ډېره زیاته مفیده وظیفه مې درته وښوله. بلکل دا وظیفه تاسو کولی شئ. د دې وظیفې تاسو ټولو ته مکمل اجازت دی. هر څوک د دې وظیفې نه مکمل فایده اخیستلی شي.